د بلخ ولایت شورتپې ولسوالۍ توقي کلي اړوند د آمو سیند غاړې تحکیماتي پروژې بیړنۍ چارې بشپړې شوې چې د دغه تحکیماتو مجموعي لګښت 6 میلیونه افغانۍ کیږي. د دغه مراسم په پیل کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د آمو سیند سواحلو د تحکیماتو رئیس مولوي سید غلام مشوڼي خبرې وکړې او د آمو سیند سواحلو د تحکیماتو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو خبرې ورکړ. نوموړي وویل څو موده وړاندې چې کومې بیړنۍ پروژې د آمو سیند سواحلو د تحکیم لپاره پیل شوې دا نن د هغو له جملې څخه دا ده چې شورتپې ولسوالۍ توقي کلي اړوند سیمه بشپړ شوه چې د آمو څنډو په ټینګښت او په د اوبو مسیر په انحراف کې به ګټور تمام شي. دا مدرسه مې کتلې وه، دغه مکتب چې په حالات د وړلو کې و، دې ته موږ هم راغلي وو او لیکن دې ته ورکړل چې دا مدرسه خرابه نه شي، دا مکتب خراب نه شي، د دې منطقې خلک وژغورل شي. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د دې مهمې پروژې پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت واکپال نظام ژمن دی تر څو خپلو خلکو ته کار وکړي او ستونزو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. د بلخ ولایت مقام مرستیال زیاته کړه تاسو شاهد یاستئ چې د 4 لسیزو راهیسې تیرو نظامونو ولس ته هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی، فقط شخصي منافع پاللي، زراعت، اقتصاد او ولس ته د اشتغال په برخه کې کومه توجه نه درلوده. خو د افغانستان اسلامي امارت په واکمنېدو سره هر څه په نورمال او منظم ډول دوام لري. لاگاشی که اطمینان بدم که امارت اسلامی طرفدار مطمئن بمونه که نمایش بگذار که نبو پروژه به خود پروژه اونجا تحصیل یا بول در حالت استقراری به خاطر بیگم مدرسه شو وگم مکتب ولی به خاطر دفاعش مدرسه و مکتب خیلی که حالت ضرورت باید شونی به خاطر استقراری اولویت قرار بره شونی شویسته ولیکن در آینده این پروژه شروع برد به خاطر بنیادی شروع برد. همدارنګه د شمال زون سیندیزي حوزې عمومي رئیس مولوي عبدالحکیم حاجي حکمت خبرې وکړې او د دې پروژو د تطبیق او دوام په اړه یې زیاته کړه چې دا چارې به تر هغه دوام لري تر څو زموږ خلک او ځمکه په بشپړه توګه د آمو سیند له تخریب او ضرر څخه په امن شي. ښاغلي حاجي حکمت زیاته کړه چې د دغه تحکیماتو مجموعي لګښت 6 میلیونه افغانۍ کیږي چې موږ د دې بیړنیو پروژو تر تطبیق وروسته د بنسټیزو کارونو او د اوبو د مسیر د بشپړ انحراف لپاره هم پلانونه لرو چې ډیر مؤثر به تمام شي. 8 میلیون افغانی زیادتر با اینجا مصرف شده، هزارها بوجی و هزارها جال آورده شده. امارت اسلامی با می قوم با می مردم شریک ساخت و همچنان کار که شروع شد خیلی هزارها جریب صدها جریب زمین ما و شما از تهدید او از خطر او این خلاص شد. د غونډې په لړ کې د یادې پروژې مسؤل انجینر محمد بهرام د بیړنیو تحکیماتو په اړه معلومات وړاندې کړ چې کابو 3 میاشتې وړاندې چارې پیل شوې. ښاغلي انجینر بهرام په وینا دغه تحکیماتو وکولی شول چې لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه د آمو سیند تخریب څخه وژغورل شي. ما در ساحه هزار توکه کار را آغاز نمودیم که من جمله 19 دکه را در قریه عریق باتور ساختیم و در نتیجه آن صدها جریب زمین زراعتی، باغات، بازار، مدرسه، مکتب و خانه‌های مردم از تخریب نجات یافتند. همدارنګه د شورتپې خلکو په استازیتوب حاجي جمعه مراد خبرې وکړې او د افغانستان اسلامي امارت له مشرتابه او د بلخ ولایت مقام او ټولو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د یادې ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي او په دغه برخه کې خپله ژمنتیا یې ترسره کړه. ښاغلي حاجي مراد د شورتپې ولسوالۍ د خلکو په استازولۍ ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې تل به د افغانستان اسلامي امارت تر څنګ ولاړ وي. دمی علی در مسجد جامی دم هزار توقع یک وقت می برد، دمینج یک مدرسه داشتیم دمرم می برد، دمینج یک مکتب لیسه داشتیم میرم می برد، دم باغ و باغچه زراعتی مردم کشتکاری زمین و خانه‌شون کلش تخریب کرده می برد. بازم از طرف امارت اسلامی خواهشمندم که دمره کوشش بکنه که در تخریبات دریا آمو اصولا جریان داره اینا را باید بکنه. د یادولو وړ ده چې د آمو سیند هر کال د شمالي ولایتونو لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لکونه کورونه تخریبوي چې د افغانستان اسلامي امارت د میخنوي په پار لومړنۍ او بیړنۍ چارې پیل کړي او لا هم دوام لري. میرویس پژواک، باختر اطلاعاتی آژانس، بلخ.